بعد سبايا وسمداني تا سلام فألل بندگران قريشي تا سلام قريشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. سورة الممتحنة وهي 13 آية وفيها ركوعان. سورة ممتحنة مدینہ منورہ کے نازل شوی دی. 11 آیاتون دی او 2 رکوگانی دی. دې سورت ابتدائی آیاتنا دې بارہ کې نازل شوی دی چې د مشرکانو سره د زړه مینه محبت او دوستی حرام ده. د بدر غزا شوی و، داغین رستو حدیبیہ مقام باندې پشپگم کال د هجرت معاهده شوی وا چې 10 کال لپاره وا کفار مکه د پیغمبر علیه السلام سره جنگ نه کوي. د پیغمبر علیه السلام او د کفار مکه ترمنځ جنگ جګړه بنوي او د دې وعده خلاف ورزي بکیږي نه، او باقی عرب قبائل کله پیغمبر علیہ السلام سره مرګري کیږي هم او که قریش مکه سره یو ځای کیږي هم هغوی به د معاهده کې داخل وي. کفار مکه نه خلاف ورزي وشوله. پشپږم کال د هجرت صلح وشوله او په 9م کال د دوینا خلاف ورزي وشوله. هغه د 10 کالو د جنگ نه کولو معاهده ماته شوله. پیغمبر علیہ السلام دا الله په حکم باندې د مکه د کافرو سره د جنگ کولو اراده وکړه، د حمله کولو اراده وکړه. و دا تیاری دا حمله پټ انداز باندې شروع وا او پیغمبر علیہ السلام مرګرو ته وی چې څوک درنه خبر نشي. دغه زمانہ کې دا مکه مکرمه نه یو خزوا چې داغه سارانو مو مدینه منوره ته راغله. پیغمبر علیہ السلام ته تاسو کچ تا هجرت کړې چې دلته راغله، وینا هجرت مې نه کړې. بیا ته تاسو کوي چې ته مسلمان شوی نو دلته راغله، وینا مسلمان هم نه ما.
نو بیا ته پیغمبر علیہ السلام تاسو کې چې اخر دل تکم غرض باندې راغلی چې هجرت دې نه کړی مسلمان نه نو مدینه ته څنګه راغلی نو دی ورته ویل چې تاسو په مکه مکرمه کې یو اوچت خاندان خلق وې او په تاسو زما گزاره روانه وه اوس د مکې لوی لوی سرداران غزوه بدر کې مړه شو او تاسو مدینه منوره ته راغلل نو زما گزاره مشکل را نو د ډېر سخت حاجت او ضرورت د وجنه دل تراغلن چې ما سره سه امداد وکړي پیغمبر علیہ السلام و تو فرمایل ته په مکه مکرمه کې پیشور ډمه نه وي چې تا به په مجلسونو کې لوبې ویلې هغه د مکې نوجوانان چې پتا به د روپو باران کو هغه څه شو نو دا ښځه ورته وایي چې د بدر واقعه شوې ده نو د هغې نه وروسته د مکې مکرمې د خلکو هغه جشن او خوشحالي او تقریبات ختم شوي دي او د هغې نه پس زه چا مجلس ته راغوستی نه یم نو بس غریبې هم ګزاره مې نه کېږي او دلته رالم ما سره امداد وکړي نو پیغمبر علیہ السلام خپل خاندان بنی عبدالمطلب خلکو ته ویل چې دې سره امداد وکړي نو هغوی وله نقد پیسې م ورکړې جامې یې م ورکړلې امداد یې ورسره وکړو دی رخصت کړله دا هغه زمانه چې صلح حدیبیه شوې وه او کفار مکه هغوی معاهده ماته کړې وه او پیغمبر علیہ السلام په مکه مکرمه د حمله کولو اراده پټه کړې وه او پیغمبر علیہ السلام دعا کړې وه یا الله زمونږ دا راز مکې والو ته د وخت نه مخکې مخ کاره کړې په مهاجرینو کې یو صحابي دی چې د هغه نوم دی حاطب ابن ابي بلتعه دی په اصل کې د یمن باشنده او په مکه مکرمه کې اوسېده نو مکه مکرمه کې د قام قبیله نه وه او دی د مکې مسلمانو بیا د هجرت وکړه مدینې منورې ته خو د اهل عیال مکه مکرمه کې پاتې د پیغمبر علیہ السلام ګڼ صحابه کرام چې مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کړو د هغوی خاندانونه هم مکه کې پاتې وو او د هغې قام قبیله وه نو د مکې کافرو ډیر نه تنګول گزاره ورسره د قام قبیله د وجې نه کوله او د حاتب قام قبیله په مکه مکرمه کې نو د سره دا فکر و چې زما په مکه مکرمه کې قام قبیله شته نه نو اهل عیال مې مکه کې د مکې کافران به تنګي نو زه به هغوی سره یو احسان وکړم چې زما د احسان د وجه نه زما قام قبیله ته زما اهل عیال ته تکلیف نه رسي ظلم په ډېر نه کوي او د حاتب په زړه کې 100% یقینو چې پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک فتح خامخا ورکوي او ذکر د پیغمبر علیہ السلام راز کارکم نو پیغمبر علیہ السلام او مرګو ته هیڅ نقصان نه رسي نو دی حاتب ابن ابي بلتعه یو خط ولیک پټ او هغه قریش مکه ته ور اولېګ د دې سارا دمه په لاس باندې او پاغي کې لیکلي دي چې پیغمبر علیہ السلام پتا سو باندې حمله کول غواړي دا یو پټ خط د اولیک او سارا له ورکو
اس اللہ پاک وحی رو لے گل پیغمبر علیہ السلام تا اطلاع ورکلا کہ حاتب سارا تا خط ورکڑے دے اور ستا راز فاش کی. پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دریو صحابہ کرامو تے حکمو کو وے پا اسنو سوارش ہے اور دی خز پس اس غلے دا مدینے نا مکے تا روانہ را اور تاسو چے پا اسنو اس غلے نو دابا روزت الخاخ نمیزے سر رالان دیکھے او تو چه خطر لڑاکا خط واخلے ومالا واپس روڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی منگ دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم مطابق تیز رفتار سرا لاڑو اور ٹک روزت الخاخ مقام سرا دا خزا منگ را لاد نکلا دا پا اوخا باندے سوروا وی منگ وطے چه خط راکا تا سر خط تے اگے ما سر دا ہچا ختم نشتا منگ دا دے اخکینو او دا دے تالاشی مواغشتا خط پلاس را نگی وی منگ زرچی چرا پیغمبر علیہ السلام خبر خو غلط کی دی نیشی خام خادے سر خط شتا خو چتے پٹ کرے وی نو دا زنانا تالاشی سرسری تالاشیم کرے دا وہ خط پیدا نشو وی اخیر منگ وطے چا خط را باسا او که خط نرو باسی نو جامع دا مکمل او باسو منگ بتالاشی کو. منگ تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی خط دے سر دے یا با خط را کے کنیٹو دا جامع دا نو باسو دا خط پوشوا چی دا ما خلاصے دا دوی نکی گی کچے دا زنانا خو سڑے پورا تالاشی کولی نشی خط پٹ تے ارض ہے چلے دیتا معلوم نے خو چتا تمکی ورکا چی جامع دا نو باسو نو بس پپڑا بانے پٹ خط پروتا وغیرہ ہوئیستا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی چی من پیغمبر علیہ السلام تا خط ارسو وی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چی دا واقعہ وور پیغمبر علیہ السلام تا وہی چی دی سڑی اللہ سرا دا اللہ رسول سرا اور طول مسلمانانو سرا خیانت کرے زمان راز کافر تحلی کرے ما تے اجازتو کچدا سرتے نو واما. وی پیغمبر علیہ السلام حاتب نے تپوس گئی دا حرکت دیولی کرے نا حاتب ابن ابی بلتع عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما ایمان اسم پتارے ذرا فرق پکے نظر آگلے اور خبر ادارا چی زما پزلکی یو خیال لاغے چی زا پا مکے والے یو احسانو کم دے دا پارا چی زما اہل و عیال تسعونوی زکا زمان علاوہ نور مہاجرین دا سنوی چی داغوی با قام قبیلہ التا نوی داغی قام قبیلہ شتا اور زما قام قبیلہ نوا نما دا خپل بال بچ دا حفاظت تا پارا دا خط لے گلے دی. وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل کہ حاتب رشتہ ویلی دی او دا دا پبارکی دا خیر نا علاوہ بلا خبر مکوے سڑے قدی رشتہ ویلی. وی دا وقت بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل ایمانی غیرت کراغ بیا ویل اجازتو کچی دے منافق ندا سٹ ہوا ما. وی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ولدے دا بدریینو ننلی دا بدر پا جہاد کے چکم صحابہ کرام شامل لی مخکینی اور رستنی ٹول گناہونا تا اللہ معاف کری دی نو دے بدری دے دا در جنت کے دو اعلان اللہ کرے دے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چی داور استرگو کے اوخ کے راغ دے اور عرض کئی اللہ دا اللہ رسول پا حقیقت بانے خفوئی گی. ایو روایت کی دی چی حاتب دا خبرم کرے وا چی دا کار ما کرے دی نو دا مسلمان او دا اسلام دا ضرر پا خیال میں نہ کرے لیکن چی دا ما یقین دی چی اللہ پیغمبر علیہ السلام تا فتح ورکی کہ اہل مکہ خبر شی ہم پیغمبر علیہ السلام تا نقصان رسولی نشی. دے واقعہ کے
دا آیاتنا اللہ پاک نازل کرل جدا کافر سرا دا مسلمان دوستانہ تعلق ساتل حرام دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو لا تتخذوا منی سے تاسو عدوی وعدوکم زما دشمن استاسو دشمن اولیاء پا دوستے بانے تلقون الیہم بالمودت تاسو باندے کوئے دویتا دوستی تاسو دا دوستے پیغام ورلے گے وقد کفروا بما جاءکم من الحق پتاقیق سر کافر شوی دی دوی بما پاغس باندے جاءکم چه تاسو تراغلے من الحق لرشتینی دننا تاسو تا چکم رشتینی دن راغلے نو دوی دا اغین انکار کرے نو دا اللہ دشمنان شو. یخرجون الرسول و ایاکم دی اوباسی تاسو لرا یخرجون الرسول دی اوباسی پیغمبر علیہ السلام و ایاکم او تاسو ان تؤمنوا باللہ صرف پا دی وجہ چی تاسو ایمان روڑے پا اللہ پاک بانے ربکم چی تاسو رب دے. پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام دخپل محبوب وطن نے استلی اور ساسو قصور صرف دا کہ تاسو پا اللہ ایمان روڑے دے چی تاسو رب دے. نو دینا لوی دشمنی و ظلم بکم کی دیشی. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی کچر تاسو راوتلے جہادا فی سبیلی دا پارا دا جہاد کول زما پلار کی وابتغاء مرضاتی او دا پارا دا طلب کولو دا رضامند زما کچر تاسو زما دا رضا دا پارا زما پلار کی راوتلے دا پارا دا جہاد تسرون الیہم بالمودت تاسو پٹ پٹ لے گئے دویتا بالمودت دا دوستے پیغام وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم وانا اعلم اوز خبرداریم بما پاغ سبانے اخفیتم چی تاسو پٹوئے وما اعلنتم او پاغ سچ تاسو اخکار کوئے کہ تاسو یو کار دا تمام دنیا نے پٹو کہ اللہ وی ما تخکار دی گورا حاتب پٹ خط لکلے دے او پیغمبر علیہ السلام تا اللہ خبر ورکو. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم اغا چاچ پتاسو کی دا کار وکا دا پٹ خطے اولے گا فقد ضل سواء السبیل پتاقیق سر خطا شوید دی دا نیغ لارینا پوشیدہ خطے لے گلے دے کامیاب پکے نشو دے سخت غلطی کرے دا. ومن يفعله منکم اغا چاچ دا کارو کل تاسونا کفار مکہ تے پٹ خط اولے گا فقد ضلانو پتاقیق سر خطا شوید دی سواء السبیل دنے غلارنا. ان یسقفوکم یکونو لکم اعداء ان یسقفوکم کچر دوی تپلاس بان تاسو ورشے یکونو لکم اعداء ندی بستاسو سر دشمنانوی. ان یسقفوکم کچری اولی سی دوی تاسو لرا دا دوی پلاس کے تاسو ورشے دے کافر و پلاس کے مسلمان ورشے یکونو لکم اعدان نو دوی دا کافر بشستاسو دا پار دشمنان ویبسطو الیکم ایدیهم دوی بدر اغذی تاسو تقبل لاسونا تاسو تا نقصان رسول دا پار بقبل لاسونا در اغذی والسنتهم او اقبل جب بم در اغذی
بالسوء په بدای سره، په لاس بم نقصان درکوي او په ژبه بم نقصان درکوي. وودوا لو تکفرون، دوی محبوب گنی دا خبره چې تاسو کافر شي، کافر کوي چې تاسو کافر کی نو پدې باندې دوی خوشحاليږي. نو موجوده حالت کې چې ته مسلمان او دې کافری نو ستاسو د دوستي کېدې نشي. نو کته دوی سره دې د دوستۍ اظهار کې نو ستا خیر خوا کېدې نشي، هغه به خوشحاليږي چې دوی په شان کافر شي. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم. حاتب ابن ابي بلتعا خط لګل د خپل بچو د حفاظت لپاره، نو دا بچی به پکار نشي. لن تنفعكم ارحامكم، بالکل به فائدہ درنه کی تاسو تاسو رشتہ داری، ارحامكم تاسو خاندان، ولا اولادكم ونستاسو بچی. یوم القیامت الى قیامت پر یفصل بینکم، اللہ بفیصلو کستاسو پمنز کے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ پا اغی عملون بانے چی تاسو کوئے بصیر لدن کری. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، پتحقیق سرستاسو دا پارشتر خطریقہ. قد كانت لكم اسوة حسنة، فتحقیق سرستاسو دا پارشتر اسوة حسنة خشت طریقہ فی ابراہیم، دا ابراہیم علیہ السلام پا جن کی داغ دا جن حالات گورا. والذین معه، او ارخلت چد دا سرو، اذ قالوا لقومهم، فکم وقت چه ابراہیم علیہ السلام او داغ مرگر اویل لقومهم قبل قوم تا، انا براء منکم، بے شک من ستاسو نبیزاریو. ابراہیم علیہ السلام او داغ مومنانو مرگرو دے کافر قوم قبیلے تویل، انا براء منکم، بے شک من ستاسو نبیزاریو. ومما او دا اغسنا تعبدون چه تاسو ورلا عبادت کوئے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا، ستاسو دا خدایانو نمانگ بیزاریو. کفرنا بکم، من ستاسو نا منکریو، تاسو دا اللہ نا منکری نو من ستاسو نا منکر. وبدا بیننا و بینکم العداوتو، او اخکار شوی دا زمانگ استاسو ترمنز دشمنی والبغضاء و بغض، ابدا ہمیشہ دا پار زمانگ استاسو دشمنی دا، حتی تردی پوری تؤمنو باللہ وحدہو، کہ تاسو پیو اللہ یواز ایمان روڑے. زمانگ استاسو دشمنی ہمیشہ ندا، کہ تاسو ایمان روڑے نو زمانگ روڑے، او کہ تاسو ایمان نروڑے نو بیام دشمنان یہ. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن، کافر دا مومن سرا او مومن دا کافر سره دوستی نشي کوله. دا ابراهیم علیہ السلام چې خپل پلار ته ویزه بتاله بخنه غواړم، نو ګوره پلار کافر دغه دوستۍ علامه نه چې بخنه ولا غواړي، نو دا غي جواب الله پاک کوي چې ابراهیم علیہ السلام پلار ته تبلیغ وکړ دا ایو الله عبادت ته راول ناغه ته سمشه ما ته دا یو خدای نوم ماخلا کنی پکانو کې بدن صوبا سم سنگسار بریکم یا درش زمانه لریشه ډیره مده چې ما د مخې لرانه شي. ناغه ته سلام وکړ، ای بزرن لاړم او زبستاره لپاره بخنه غواړم. دا یو وعده وکړه. اوس دا بخنه وعده ابراهیم علیہ السلام کړی دا، ناغه د پلار د پاره بخنه غواړي. خدا دې بخنه غوستو مطلب دا چې یا الله مسلمانې کنو وي بخا، دا څنګه چې په حالت د کفر کې دی وی او کافر دی مرشو بیا امر له بخا، دا څنګه امید وو چې خدای به مسلمان کی نو د بخنه وعده وکړه. خو چې کله الله و تبیا خبره ښکارا کړه چې دی ایمان نه وروړي
نو بس بیا دین ته بیزار شو بیا ولا بخنه نه غوښتي دوته لا استغفرن لك زبستار پار بخنه غواړم. نو سورۃ توبہ کے اللہ فرمائی وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاه انما بخنه غسل ابراہیم علیہ السلام د خپل پلار لپاره الا عن موعدۃ وعدها ایاه مگر د یو وعده تر مخه چې پلار سره کړو. فلما تبين له انه عدو لله چکل دته معلومه شول چې دی خو عدو الله دی دا الله دشمن نو تبرأ منه بیا ته نبی زار شو بیا ورله بخنه نه غوښتي الا قول ابراهيم لابيه مگر دا وینا د ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته لا استغفرن لك من الله من شيء ز اختیار نه لرم مالک نه ام ستاره پاره من الله لا الله په مخ کې من شيء ان شي چې په حالت د کفر کې په توبه خمه. ربنا عليك توکلنا اے زمن ربا عليك توکلنا من پتا باندې توکل او باور کړی دا و الیک انبنا او من ستا طرف ته رجوع کړی دا و الیک المصير او ستا طرف ته زمن در تګلی. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا اے زمن ربا لا تجعلنا فتنة مگر زو منگ یو امتحان للذین دا اغی خلقو دا پارا کفرو چی کفر اکڑوی یا اللہ دا کافرانو دا پارا تخت مشق منگ جوڑوا چی دوی پا منگ باندې ظلمون کئی را باندې خوشحالیگی او بیادان وی چی کرچری دوی پا حق و نمانگ با پیدادون ظلمون ولی کون نو دا یو امتحان دی خدای دی امتحان که منگ مراولا. واغفر لنا ربنا منگا تبخنو اوکی اید منگ ربا انکا انت العزیز الحکیم بے شک انت زبردست و حکمت والائی. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة پتحقیق سرا كان لكم ساسو لپارشتری فيهم دا ابراهيم عليه السلام او دا غد خپل مرګرو په باره کې اسوه حسنه یو خشته طریقه لمن دا هغه چا د پاره کان يرجو الله چې هغه امید لري د الله د ملاقات او یوم الاخر او د اخرت دروازه. ومن يتولى هغه چا چې مخوار او د حقنا فان الله پس بشک الله پاک هو الغني الحميد دے بے پرواز چاہتا محتاج نرے الحمید دے حمد ثنا لائق رے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة الممتحنة اتیشتما سپارہ اوم نمبر آیات. مخ کے آیاتنو کے دا حکم ذکر شو چې دا کافر سرا دوستانه تعلق مساتا. دا مکه مکرمه کافرانو سرا مسلمانان دے دوستانه تعلق نساتی.
دې آیات کې الله پاک فرمایي دا الله د قدرت او د رحمت نه بعید نه ده چې نن کم خلق ستاسو دشمنان دي سبا لواغا مسلمانان شي او ستاسو د هغوی ترمنځ به دوستانه تعلقات ترورولې جوړ شي. همدغسې وشو چې مکه مکرمه کله فتح شوله تقریبا ټول مکې والا مسلمانان شو او کوم خلکو چې په مسلمانانو پسې به توره رایستا جنگ به ورسره کو هغوی په مسلمانانو خپل ځان قرباني کو. بیا نو دې آیات کې مسلمانانو ته الله تسلی ورکړله چې مکې مکرمه خلکو سره دا دوستانه تعلقات نه کول، دا پریز دا صرف د یو څو ورځو دی، بیا به دې ته ضرورت نه پیښیږي ځکه چې هغوی به مسلمانان شي او ستاسو سره به ورورولي جوړه شي. نو موجوده وخت کې چې دوی کافر دي نو دا ترک موالات دوستی نه کول دې کې کلک شي، بے اعتدالی در نه اونی شي. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. امید دی چې الله پاک ان يجعل بينكم اگردی پما بین ستاسو و بین الذین او پما بین دا اغی خلقو کی عادیتم منهم جستاسو دا غوی سر دشمنی دا اگردی اللہ پاک مودتا دوستی. عسى الله ان يجعل امید دی چې اللہ پاک اگردی بینکم وبین الذین عادیتم منهم فما بین ستاسو دا اغی خلقو کی چستاسو دشمنان دی اگردی دا دی استاسو ترمنزا مودتا دوستی. امید دی چې اللہ ستاسو دوستی جوڑا کی. واللہ قدیر اللہ پاک قادر دے ہر سکولی شی. واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخون کی او مہربان دے کہ بتقاضائے بشری سکوتاہی در نشوی نا اللہ بدر تمافیو کی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. مکہ مکرمہ کې داسې خلک همو چې په خپله خو مسلمانان شوي نو خو د مسلمانانو سره څه ضد یې نه کو، تربګني ورسره نه کوله. د دین په معامله کې د مسلمانانو سره نه جنګېدل، مسلمانان تنگول نه، او د مسلمانانو په ایستو کې د ظالمانو مرګرتیا نه وکړي. نو داسې قسم کافر سره د مسلمانان خوش اخلاقی کوي، رواداری دی ورسره کوي، بد دی ورسره نه کوي. ځکه چې دغه خلک تاسو سره نرمي کوي نو تاسو مو سره نرمي کوئ. نو دا انصاف تقاضا دا ده چې تاسو د دغه خلکو سره ښېګړه کوئ ځکه هغوی تاسو سره ښېګړه کوي. نو خپل اسلامی اخلاق ورته وښیه. د اسلام تعلیم دا نه دی چې د کافر یو قوم مسلمانانو سره جنگیږي او د دې کافر په وجه د دنیا ټولو کافرو سره د مسلمان جنگ کوي او وای ټکای دی. نه داسې به نه کوي چې کم د سره زیاتې کوي هغه سره زیاتې وکړه او کم چې تا سره زیاتې نه کوي هغه سره زیاتې مه کوه، ځکه دا د حکمت او د انصاف خلاف ده. لا ينهاكم الله نمن کوي الله پاک تاسو عن الذين لأغ خلقنا لم يقاتلوكم في الدين چاپ ہوئی تاسو سره په دین کې جګړه نه کوي، ولم يخرجوكم من دياركم او نه اوباسي تاسو د خپل وطنونو نه په هجرت هم نه مجبورئ.
لا ينهاكم الله الله نمنه کی تاسو ان تبروهم چې د دوی سره خېګلو کې د خېګړې نمنه کی وتقسطوا الیهم او تاسو دا وی سره انصاف یقاتلوکم فی الدین نمنه کی الله پاک تاسو عن الذين دعوا خلقنا لم يقاتلوكم في الدين چې جنگ نه کوي تاسو سره په دین کې ولم يخرجوكم من دياركم او نه اوباسي تاسو د خپل کورونو نه یعنی په هجرت هم نه مجبوري نه منې کوي تاسو ان تبروهم وتقسطوا اليهم چې تاسو د هغوی سره ښېګړه وکړئ یا ورسره انصاف وکړئ نو دین تاسو الله پاک منې کوي نه ان الله يحب المقسطين الله پاک محبت کوي د انصاف کولو والا سره انصاف دار سره الله محبت کوي انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين بیشک اللہ پاک منے کئی تاسو انما ينهاكم بیشک اللہ پاک منے کئی تاسو عن الذین رأغ خلقنا قاتلوكم فی الدین چه پا دین کی تاسو سر جگڑی کئی واخرجوكم من دیارکم او اباسی تاسو دخپل کورننا وظاهروا على اخراجکم او دوی تعاون و امداد کئی دا کافر سر علا اخراجکم ستاسو پا استلو چه سوک تاسو دا مکین و باسینو دیداغی سر مرگرتیا کئی انما ینہاکم اللہ بیشک اللہ تاسو منی کئی ان تولوهم چه دا دوی سر دوستیو کے دا دے دوستینم اللہ منی کئی ومن یتولهم اغا سوک چه دا دوی سر دوستی کئی دا دغی کافر سر دوستی کئی فاولائک هم الظالمون پس امدا کسان ظالمان لی یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن دا حدیبیه پا مقام باندے دا مسلمانانو او دا مکی دا کافرانو ترمنزا یو صلح شوی وا پاگے کی یو شرط داو مکی والا وی چه که زمنگ نا یو سرے تاسو تا درغی دا مکی والا یو سرے که مسلمانانو تا ورغی تو مسلمانان بے منگ تا واپس کئی اگر که دغا سری مسلمانی مکی والا شرط لگو که زمنگ دا مکی نا یو سرے مسلمانانو تا درغی نو مسلمانان بے منگ تا واپس کئی اگر چی دغا سڑے بستاسو دا ڈلیوی مسلمان بی خو منگ تا بے واپس کوئے او کستاسو نا یو سڑے منگ تراغی نو منگ بے تاسو لنو واپس کو نو پیغمبر علیہ السلام و سر دا شرط قبول کو نو چی دا شرط قبول شو نو دین پس دیر مسلمانان لرے کافرونا تمکی والونا رالل خو پیغمبر علیہ السلام یوزل وعدہ کرے وا نو اغا مسلمانان کافرو تا واپس کرل او اللہ با دوی درائستو انتظام اکی دین پس زنانا دا مکی مکرمی پیغمبر علیہ السلام تراغ للے اغا زنانا مسلمانانی وی نو اس کا پیغمبر علیہ السلام دا زنانا دے مکے کافر تا واپس کی نو دا کافر پا کور کے چی مسلمان خزا اسیگی نو دا مسلمان او دا کافر نکاح اللہ حرام کرے را نو پا دی مسلمان با ظلم کی گی کافر با پا ظلم کی نو پا حرام کے با واقع کی گی نو اللہ ورپسی آیاتون رو لے گل
چې دا زنانه د کافرو ته مه واپس کوئ، دا به مسلمانانو سره مسلمانانی دي. البته د دې زنانو به امتحان وشي چې تاسو د مکې مکرمې نه مسلمانانو ته راغللې، نو ولې ستاسو د خپلو خاوندانو سره طبیعت نه لګېده؟ ولې د دوی نه نفرت و؟ ولې د مدینې منورې په سړو کې چې سړی خوښ کړی دی؟ نو تاسو تپوسونه به ترې وشي. نو که د دوی دغه غرض نه خالص د الله د رضا لپاره هجرت کړي وي، نو مسلمانان به دا ښځې ځان سره کړي او کافرو ته به یې نه واپس کوي. د دنیا غرض ده که هجرت کوي نو پیغمبر علیه السلام دې واپس کړي، او که د الله د رضا لپاره راغلي نو پیغمبر علیه السلام دې دا زنانه نه واپس کوي. نو امتحان ترې نه واخله چې دنیایي یا نفسانی غرض دپاره هجرت یې نه دی کړی. نو بعض روایاتو کې راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به دا امتحان د زنانو نه اغشته، تپوس پوښتنه به یې کوله او د پیغمبر علیه السلام د طرفه دوی سره به بیعت کو، او خپل پیغمبر علیه السلام هم د زنانو سره بیعت کړی دی. او سړي چې د پیغمبر علیه السلام سره بیعت کوي نو پیغمبر علیہ السلام ته لاس ورکوي. که با شریعت پیر سره موریدان بیعت کوي نو د پیر په لاس کې به لاس ورکوي. خو که پیغمبر علیہ السلام د بیبیانو سره بیعت کوي نو لاس به نه ورکوي. پیغمبر علیہ السلام څومره بزرگ هستی او بیبیانې دا د پیغمبر علیہ السلام اولاد دی، تمام مسلمانان بیبیانې دا د پیغمبر علیہ السلام اولاد دی، پیغمبر علیہ السلام پلار دی، خو الله حکم کړی چې ښځو له به لاس نه ورکوي. نو د پیغمبر علیہ السلام بیعت د بیبیانو سره زبانی وو، لاس ورکول پکې نو. که با شریعت پیران اوس هم بیعت کوي د موریدانو سره، نو که زنانه مورید وي نو مخامخ کېږي به هم نه، د خپل نارینه په ذریعه باندې به پیر صاحب وظیفې ورکړي او وعده به ورسره وکړي، بیعت به وکړي، خو پیر به د زنانو سره ملاقاتونه نه کوي، نه به لاس ورکوي نه به ملاقات کوي. د خپل نارینه په ذریعه باندې بیعت کولی شي. نو دې کې پیغمبر علیہ السلام ته الله حکم وکړ چې کومه زنانه ایمان وروړي د مکې والو نه راشي کافرو ته مو واپس کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، چې کله راشي تاسو ته مؤمنانې ایماندار ښځې راشي، مهاجرات دوی هجرت کوونکې وي، فامتحنوهن، نو د دوی امتحان واخلې، آزمائش پہ اوکے. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خبردار دی د دوی په ایمان باندې، پزړه کې دننه ایمان الله ته معلوم دی، خو ظاهري تپوس پوښتنه ته نه وکړي چې دنیوي غرض د پاره یا نفسانی غرض د پاره خو هجرت نه کړی. فإن علمتموهن مؤمنات، پس که چې تاسو ته دوی معلومي شي چې دا مؤمنانې دي، فلا ترجعوهن الى الكفار، پس ما واپس کوي دا بیبیان کافرانو ته. لا هن حل لهم، دا بیبیان حلال ندی دغه کافر سره لپاره، دا مسلمانان بیبیان د کافر سره لپاره حلال ندی. ولا هم يحلون لهن، او نه دغه کافر سړي حلال دي مؤمنانو ښځو لپاره. وآتوهم ما انفقوا، اسلام د عدل او د انصاف لاره ده. چې د مکې مکرمې یو ښځه مسلمانه شوله او د هغې خاوند کافر دی، نو دا دارالاسلام ته راوړېدله، نو دې خاوند ته اسلام پیش کا
چې سړی تم مسلمان شه نو دا ستا ښځه او ستا ښځه به وي. نو که سړی انکار کوي چې زه نه مسلمانېږم او دا مسلمانانو ته راوړې ده نو د دوی نکاح ختمه شوله، د دې ښځې او د خاوند نکاح ختمه شوله. اوس دې سړي دې ښځې له مهر ورکړی دی، نو چې مسلمانان دا ښځه ځان ته کي او کافر سړي ته نه واپس کوي نو دا مسلمانان دی د دې ښځې مهر دغه کافر خاوند ته واپس کی. ښځه مسلمانه شو، مسلمانانو ته راوړېدله، نو مسلمانان به د دې ښځې مهر د کافر خاوند ته واپس کی. وآتوهم ما انفقوا، ورکه دې کافرانو خاوندانو ته ما هغه څه انفقو چې دې ښځو باندې کوم مهر خرج کړی دی. اوس مهر هم ورکه او د هغوی د دوی نکاح ختمه شوله، نو بیا یو مسلمان سړی که د دې سره نکاح کوي نو کولی شي. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن، نشتره گناه پا تاسو باندې مسلمانانو ان تنکحوهن چې د دغه بیبیانو سره تاسو نکاح وکئ. اذا آتیتموهن اجورهن، چې کله تاسو دې بیبیانو ته خپل مهرونه ورکئ. دیله چې مهر ورکوئ دارالاسلام ته راللې مسلمانان شوي نو تاسو ورسره نکاح وکئ، په نکاح اغشتی شي. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا. د مخکینی حکم په مقابله کې دویم حکم داری که د یو مسلمان سړي ښځه کافر وي، د مسلمان سړي ښځه ده او هغه کافره ده، نو دا د کافرو ته واپس کړي او دغه کافر به د دې ښځې مهر دی مسلمان سړي ته ورکړي. نو دا مسلمانان د کافرو نه هغه مهرونه غواړي او کافر دی د مسلمانانو نه مهرونه غواړي. نو کافره ښځه به کافرو ته حواله شي او مسلمانه ښځه مسلمانانو ته حواله شوله. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، مسات ځان سره عزت د کافر ښځو هغه عقد نکاحي سره چې کوم عزت راغلی دی نو د کافر ښځې هغه عزت عقد نکاحي ځان سره مساته. کوافر د کافر جمع ده. واسألوا ما انفقتم، وغواړئ تاسو ما هغه انفقتم چې په دې ښځو باندې تاسو کوم خرج به طور مهر کړی دی. دا ښځه کافره ده، مسلمان ولا مهر ورکړی دا کافرو نه وغواړئ. وليسألوا ما انفقوا، او دغه کافر دې وغواړي، کافران دې وغواړي ما هغه انفقوا چې دوی په مسلمانانو ښځو باندې کوم خرج او نفقه کړې ده. ذالکم حکم الله، دا د الله حکم دی. یحکم بینکم، الله فیصله کوي ستاسو په منځ کې. والله علیم حکیم، الله علم والا و حکمت والا دی. نو حکم شرعی دا دی چې ښځه کافره ده د مسلمان په نکاح کې وه نو مسلمان کافرو ته ورکړله، د کافرو نه مهر غواړي، اوس کافر ولا مهر نه ورکوي. نو چې کافر مهر نه ورکوي نو که د کافرو نه یو مسلمانه ښځه راغلې ده نو د هغې مهر هغې کافر خاوند له تاسو مو ورکوئ، دلته د مسلمان لی ورکړه که د ده نه کومه ښځه تلې ده دا به د هغې په عوض کې دته راشي. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، کچره فوت شي له تاسو نه. وَإِن فَاتَكُمْ، کچره فوت شي له تاسو نه، لاړ شي ستاسو نه، شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، څه شی ستاسو د بیبیانو نه، ستاسو بیبیانې لاړلې إِلَى الْكُفَّارِ کافرو ته، فَعَاقَبْتُمْ، نو تاسو د هغوی نه بدله واخلئ. دا هغوی مسلمانه ښځه راغلې ده، دا هغې هغه مهر تاسو وال. فآتوا الذین ذهبت ازواجهم،
پس ورکه تاسو هغه خلکو ته ذهبت ازواجهم چې دا غوی بیبیانی تللی ناغوی لورکه مثل ما انفقو په مثل د هغه چې هغوی خرج کړی وي. مسلمان چې په دې خپل خزا کم خرج کړي مہر ورکه اقمر مہر د کافرونو دا غوی د مسلمانانو بیبیانو ادوی لورکه او که سزیاتی شنه کافر ته واپس ودیږي. واتقوا الله الذي او یریګه دا هغه الله نه انتم به مؤمنون چې تاسو په دغه الله باندې ایمان راوړل. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام اذا جاءك المؤمنات چې کله راشي تا ته مؤمنان خزي یبایعنک او ستا سره بیعت کوي علی الا یشرکن بالله شیئا بیعت وعده ده چې وعده کوي او بیعت کوي تا سره علی ان پدې خبره باندې لا یشرکن بالله شیئا چې دوی به د الله سره هیڅ شی شریکوي نه ولا يسرقن او دوی بغلاهم نکي ولا يزنين او دوی بزناهم نکي ولا يقتلن اولادهن او دوی بخپل بچی هم نه قتلای. جاهلیت زمانہ کې جنې چې به شناغه به قتلولا او کله کله با د فقیره د یرینا د لوګي د لاسا الکان به موجل نو دا زنانه بیعت کی ولا یقتلن اولادهن تا سره وعده کوي او بیعت کوي چې دوی به نه وژني خپل بچي ولا یاتین ببهتان یفترینه او دوی وعده کوي بیعت کوي چې دوی براتګ نه کوي په بهتان باندې په یو دروغ باندې یفترینه بین ایدیهن وارجلهن چې تړي دوی بین ایدیهن وارجلهن مز د دوو لاسونو د دوغ په د دوی کې پچا دروغ تړل دعوه کول د دروغو گواهی د دروغو قسم بین ایدیهن دو لاسونه و ارجلهن او دوغ په یو بندر دا نوی چې دا زه سویم زه سکوم ما نه څوک خبر نری دا قیامت پرز لاسونه بم گوئی کئی او خپے بم گوئی کئی. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. لاسونه او خپے به گواہی کئی نو ته دا موای چې زه یوازې موضوع چې څوک کوم ما نه څوک خبر نری دو لاسونه د خپې څلور ګوان پتا هر وخت موجود دي. نو دا زنانه به دروغ نه وای بیعت کوي پیغمبر علیہ السلام سره دروغ بنوي دا څه بنکي چې بچي شوی د بل سړی نه او نسبت خپل خاوند ته کوي چې دا زما د خاوند دی خاوند دې نه خبر دې د بل طرف اخلا کړی دا نو دا بهتان دی دا بني. ولا يعصينك في معروف او دوستانه فرمانی هم نه کوي فی معروف پنیک کار کې نو چې دا وعده سره کوي فبايعهن نو ته د دوی سره بیعت وکا واستغفر لهن الله او دوی لپاره الله نه بخنه هم وغواړه ان الله غفور رحیم بیشک الله پاک بخون کې او مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتولوا قوما تاسو دوستی مکوئ د داسې قوم سره غضب الله علیهم چې الله غصه او غضب پاوی باندې کړی دی. قد یئسوا من الآخرة دغه کافرنا امید شوی دي د آخرتنا کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څرنګه چې کافران د قبرونو والونه نا امید شوی دي. د منکرینو دا توقع نشتا چې د قبر نه به څوک راپاسي او دویمه زندگی به شروع شي او یو بل سره به ملو شي. نو دا کافران هم دقه شانته نا امید دي.
او بعض مفسرین وی من اصحاب القبور، وی دا کافر بیان لی چې څنګه کافر قبر ته ورسیږي نو په دغه ځای کې دی د الله د مهربانۍ نه بالکل نا امید شو. دغه شانته دا کافران څنګه چې د قبر کې کافر د الله د رحمت نه بالکل نا امید دي، نو تاسو دا کافران د آخرت نه نا امید دي، آخرت نشته دی. قد یئسوا من الاخرته، دا کافر چې په غضب امید دي د قبرونو والونا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.